السلام علیکم زما ګران مینوالو ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما ملګرو چې څنګه تاسو ته پته ده نیلم ګل یو ډمه پاتې شوې ده ډمه ده او ډمه به مړه کېږي او د دې ډمې چې کوم خاوند دی دام ډېر غټ دلال دی او ډېر غټ بړوا انسان دی ولې چې د دې چې دی نن سبا کاروبار بند شوی دی دوکانونه یې ټپ شوي دي نو اوس دی خپلو کې جګړه راغښتې ده نو اوس دی چې دی نو خپل حقیقت ټولو خلکو ته ښکاره کو یو بل پسې لګېدلي دي کله د هغې هغه دلال میړه چې کوم دی هغه ویډیو پسې جوړی خبرې کوي او کله چې کومه ده دا کنجره چې ده نو دا راځي او داسې بېهوده قسمو خبرې کوي الفاظ استعمالوي زه خو حیران شم په دې خلکو باندې دی پیسو پسې دونه ړوند شوي دي دی خو خپل عزت خو شورونه خرڅ کړی و چې ولې چې دی ډمان خلک دي او دی چې دی نو د اسلام دایرې نه خو بیخي وتي دي اوس دی خو خپل عزت شورونه خرڅ کړی خو لږ شانتې به م عزت په ځان کې اچولی و لږ شانتې به یې خلی و هغه به نن په کار راغلی و خو نه که نه تاسو ټول عزت خرڅ کړی دی خو تاسو وایي چې میم زرما او ټوله زما بس راضي دي پیسې دي راضي عزت زموږ څه کار دی عزت سره به مونږ څوک وو عزت خو هسې نشته نو تاسو یو ذره عزت ځان کې نه دی اچولی نه ساتلی دی بس عزت هم خرڅ کړی دی او خپل مارکیټونه چلوي خپل دکانونه چلوي ولې چې ټیکسیان یې تاسو زه خو حیران شم په دې خبره باندې ته چې دی نو ته راځې اوس لګې خبره کې میړه ته وایې چې ته خلکو نه 2 لک روپۍ اخلې کله چې دی نو یو نه اخلې کله یو میړه دې راوستی دی کله بل دې راوستی دی نو هغه ټایم تاله دا احساس نو پته کې چې تا د خاوند به د سپېډه داسې به ورکړی وی چې هغه به م یاد لرولی و خو نه که نه ته په خپله مټیزه کنجره ښځه نو تا به چې دی نو مړونه به ځان سره راوستل کور ته خو هغه چې کوم دی هغه بړواشا چې کوم ستا میړه دی بړوا چې کوم دی دله نو هغه به بس جیب به یې ډکولو بس پیسې به خلکو نه به اخیستل نو اوس ستاسو چې دی ترمنځ جګړه راغله نو اوس تاسو لګي داسې بېهوده قسمه الفاظ استعمالوي یو بل پسې داسې خبرې کوئ نو زما ګورنمنټ ته دا اپیل دی دا درخواست دی چې داسې چې کوم خلک دي د دی اون د سپاټ اون د ریکارډ دا خبرې موجود دي تاسو په دې باندې نوټس واخلئ دی چې کوم فحاشي اډې چلی نو تاسو دا ونیسئ ګرفتار کړئ دی له داسې سزا ورکړئ داسې سزا ورکړئ چې آینده دپاره دا نور ډمان دا غلط حرکتونه ونه کړي دا دی پوره د پښتنو نوم شرمولی دی د بېغیرتو خلکو د ډمانو خلکو د پلیتانو خلکو نو زما چې دی نو ګورنمنټ ته دا درخواست دا ډمان تاسو ونیسئ دی له داسې سزا ورکړي چې دا آینده دپاره چې کوم دی دی فحاشي اډې استعمال نه کړي ونه چلی بس ملګرو دا زما ورکوټي شانتې میسج و د ډمانو دپاره د نیلم ګل خو نه ده هسې ګل یې ځان سره لګولی دی دا غل ده نیلم غل د غل پسې چې دی نو داسې اکشن واخلي چې دا غل هم یاد لري بس دا ورکوټي شانتې میسج او ویډیو هم چې خوښه شوي نو لایک یې کړئ والسلام